پنځمه برخه المؤمن الرشید چینل وړاندې کړې او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. إنه لكم عدو مبين. آیا پوهیږئ ابلیس د ټولنې رهبري څنګه مخ ته وړي؟ هغه له دوو اغېزناکو طریقو څخه کار اخلي. لومړی پر ذهن کنټرول، دا یعنی له فزیکي او ماورالطبیعي لارو د فکرونو، احساساتو او رفتارونو کنټرولول، همدارنګه د یو شخص ذهني او فکري توان له منځه وړل یا هم کمزوري کول، تر څو دوی یعنی ابلیس او د هغه اتباع وکولی شي د مسلمانانو په رفتار کې چټک بدلون راولي او د ایمان او عقیدې له ثروت څخه یې لاس ور پرېمنځي. His mind and to change his attitudes, values and beliefs. او نن همدا یو ځای شو کسان ته علمناتي ویل کېږي او دوی هغه کسان دي چې په نړیواله کچه دولتونه، بانکي سیسټمونه او ټول هغه ټولنیز صنعتونه چې ډېرې چارې ورباندې مخ ته ځي دوی یې په کنټرول کې لري. The transnational corporations, governments, the banking system, the whole shebang that dictates and controls the direction of society. More of that later. که چیرې د نړۍ په کچه د انسانانو شمېر ته پام وکړو، دوی ډېر کم دي، خو د دوی موخه دا ده چې پاتې نور انسانان په فکري بڼه تر خپل واک لاندې راولي او د ځان لپاره ورڅخه مریان جوړ کړي. Vibrational prison I've been talking about, so the few can control the vast majority. موږ او زموږ فکرونه یې د یو شي لپاره تیار کړي دي او پام مو وي چې دا تصادف یا د پیښې خبره نه ده. This does not happen by chance. او موږ په ناتوانۍ سره ټولې نړۍ ته یوه علمي کتنه کوو او زیار باسو چې وپوهیږو څه شی رامنځته کېدونکي دي. موږ وینو چې هر څه د یو نړیوال دولت په لور د تلو په حال کې دي. د نړۍ د دولتونو او هیوادونو د کنټرولولو لپاره په سیاسي فکرونو کې لاسوهنه د دوی یو ځواکمنه اسلحه ده. فرمانوسریان پوهیږي د دې لپاره چې د نړۍ په کچه یو نړیوال دولت تاسیس کړي اړ دي چې خلک د ځان تابعین وګرځوي او هر رنګ آزاد او خپلواک فکر د هغوی لپاره لوی تهدید ګڼل کیږي. سربیره دغه تهدید له منځه وړلو لپاره دوی کوښښ کوي چې د خلکو د چارو ټول جوانب تر خپل کنټرول لاندې راولي، تر څو وکولی شي تاسې په فکري بڼه په خپل واک کې ولري. دویم د ټولنې ویش. د بازارونو ویش په سوداګرۍ کې یوه اصطلاح ده، یعنې د پیرودونکو په بېلابېلو ډلو ویشل د هغوی د ځانګړتیاو په اساس. دغه ډلې له هغه پیرودونکو څخه رامنځته شوي کوم چې د هرې بازار موندنې استراتیژي ته عکس العمل ورښکاروي. همدارنګه دوی د اړتیاوو، علایقو او موقعیتونو په کچه یو شان دي. بالکل همدا موضوع زموږ په اوسنۍ ټولنه کې په ژوره توګه موږ ټولو ته محسوسیږي. Exactly same is the case with our society today. د ټولنې شتمن او مخور خلک یې په څو ډلو ویشلي دي او هر یوې ډلې ته ځانګړې برنامې چمتو کوي. And this segmentation process is د خلکو توپیر په نظر کې نیسي، لکه د هغوی جنسیت، عمر، ژوندانه حالت، ملتونه، هیوادونه، اړتیاوې، پوهنه او د هغوی د علایقو په اساس یادې ډلې رامنځته کوي. بنا ان ټولنې ویشي او تر خپل کنټرول لاندې یې راولي او په خپلو اسلحو تاسې په خپلو کورونو کې کنټرولوي، لکه تلویزیون یا هم ستاسو په جیب کې موبایل. د زده کړو سیستم کمزوری شوی ده او دلیل یې همدا ده چې هیڅکله به داسې حالت کې ښه نه شي. مه په تمه کېږئ، کوم نعمتونه چې له ځان سره لرئ ورباندې قناعت وکړئ. اصلي مالکین دا نه غواړي. زه له اصلي مالکینو څخه خبره کوم. لوی سوداګران، هغه کسان چې د ټولنې امور تر ډېره حده په واک کې لري. سیاستوال هیر کړئ، هغوی مهم نه دي. دا چې دوی یې تاسو ته په ظاهري بڼه ښیي دا د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ چې اوس هم د انتخاب وخت لرئ. تاسو د انتخاب وخت نه لرئ او ستاسو اختیار د هغو په لاس کې ده. هغوی یعنې سرمایه داران د هر څه خاوندان دي، لکه ارزښتناک هیوادونه، مخور او پرمختللي شرکتونه. هغوی مخکښې او پیاوړی کنګره، سنا مجلس، زیات شمېر کورونه او د ښار ډېر تالارونه یې اخیستي دي. قاضیان د هغوی په جیب یعنې په اختیار کې دي. هغوی د سترو مخورو انټرنیټي شبکو خاوندان دي. بنا ان ټول هغه معلومات چې تاسو یې اورئ یا یې هم وینئ هغوی یې کنټرولوي. هغوی هر کال په میلیاردونه ډالر په تبلیغاتو لګوي، یعنې د ناسم معلوماتو خپرولو او غلطو موخو ته د رسېدو لپاره. ته نشي کولی حقیقت درکړې یا یې هم وزغمې. موږ په هغه نړۍ کې ژوند مخ ته وړو کوم چې دیوالونه ترې چاپېر دي
او یا دیوالونه د وسلوالو افراد لخوا ساتل We کیږي. see people talking about the موږ Freemasons. وینو چې خلک د فراماسونریانو د جوړونې، نړیوال بانکدارۍ، صهیونستانو او فرازمینی مخلوقاتو په هکله خبرې کوي. Alien consciousness. Even some groups. نورې نوې شیطاني ډلې هم رامنځته شوي دي او کوم څه چې زموږ ورته پام ده دا ده چې دغه واړه ډلې په پورته کچه کې د یو ځواک عبادت کوي. In most cases, is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, یعنی هغوی د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم د رب عبادت نه کوي، د یو بل چا عبادت کوي. هغوی یعنی فراماسونریان له خپل باطل معبود څخه ځواک غواړي او په مادي او موقت ډول ځواک ترلاسه کوي. الله تعالی فرمایي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. That he will threaten you with شیطان تاسې له بېوزلۍ څخه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي. corruption. He commands you with this. And موږ د ځانګړي او ښکاره برنامو لیدونکي یو، دا په پام کې ونیسئ دغه نړیوال سیستمونه چې پر مغزي د دغو مؤسسین کومې موخې لري. that we are all living under. د همدې شیطاني سیستمونو پایله فقر او فساد. کومې ډلې چې ستاسو په مخ کې څرګندېږي لږ ورته په ځیرکتیا سره وګورئ، ورشئ فلمونه وګورئ. د هغوی 50 سلنه اتلان چې خلک یې بولي هغوی مجرمین دي. نن غله او فاسدکاران فلمونه جوړوي او خلک بالخصوص ځوانان ورته د اتل لقب ورکوي او حتی هغوی په خپل ژوند کې د ځان لپاره الګو ګرځوي. موسیقي په پام کې ونیسئ، وګورئ چې څنګه یې ځوانان خطا ایستلي دي او څنګه د نفاق او فحشا الفاظ د ځینو ځوانانو له ژبو څخه راپورته کیږي. لږ دنیا ته وګورئ. بد اخلاقي او تاسې هغه په فلمونو او پروګرامونو کې په ښکاره ډول وینئ. خصوصا زموږ مسلمانې خویندې هم د دغو پروګرامونو او فلمونو په کتو سره مخبري صحنې ویني. نن مسلمان ځوانان د ډیز آف آور لایفز برنامه ګوري، همدارنګه د آفرش سوپ هم ګوري کوم چې پکې یو نارینه د څنګ ګاونډي له مېرمنې سره سملي. همداسې نور ورته پروګرامونه سریالونه زیات د هغوی لخوا د بشپړېدو په حال کې دي. حتی د خاوند او مېرمنې پرېوتل د خوب په خونه کې هم تاسو ته په کامره کې راخلي. همداسې د ذهنونو کنټرول او څار په هر ځای کې شته، لکه ښوونځی، پوهنتون، میډیا، همداسې په سیاسي بڼه BBC، CNN، فیفا، ناسا، نیشنل جیوګرافیک، د موسیقي صنایع، د بانکدارۍ سیستم، د ټولنې په پرمختللې ډله یعنی الومیناتي یا پټ حزبونو لخوا اداره کیږي. حال دا چې تاسې په خپل کور کې استوګن یاست، هغوی ستاسو په وړاندې بېلابېلې اسلحې کاروي تر څو تاسې او ستاسو ماشومان بوخت وساتي او ستاسې ذهنیتونه بل لور ته واړوي. وګورئ هغوی څنګه اخلاق او انسانیت محو کوي او تاسې په خپلو تولید شویو برنامو رږدي کړي یاست.
د ذهن دروازه مو پرانیزئ او مه پرېږدئ چې سترګې مو ذهن ته دوکه ورکړي.